د لویه او بښونکي څښتن تعالی په نام. سلامونه ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې ټول روغ رمټ اوسیږئ او د صحت جامه مو پر تن. لکه څنګه چې پوهیږئ موږ په تېره ویډیو کې راغلو او د فرانسې پیاوړی لیکوال ویکټور هوګو مو وپېژندل. دا چې ویکټور هوګو څوک و، څه کارونه یې کړي وو، کوم آثار یې درلودل، په دې اړه مو پوره بحث او معلومات زده کړه او لاسته مو راوړه. که چاته پوښتنه پیدا سوي نو کولی سي چې په کومنټ کې له موږ سره خپله پوښتنه شریکه کړي تر څو موږ ورته ځواب ورکړو. نن راځو او په هغې موضوع باندې بحث کوو، خبرې کوو چې زموږ په ژوند کې ډېره زیاته اړینه خبره ده او اړینه موضوع ده. موږ او تاسې له دې موضوع سره ډېر زیات بلد یو او دغه موضوع مو ډېره څېړلې ده. بېلابېل موضوعات یا تر بېلابېلو عنوانونو لاندې مو دغه موضوع څېړلې ده. لکه څنګه چې تاسې انځور هم ګورئ، وګورئ تاسې په انځور کې شین او سمسوری چاپېریال ګورئ. نو نن غواړو په ژوند او چاپېریال باندې خبرې وکړو. دا چې چاپېریال او ژوند څه اړیکه لري او دوی څومره کولی سي زموږ د ژوند مهمه برخه وګرځي، یا هم چاپېریال څومره کولی سي چې د ژوند مهمه برخه وګرځي. په دې اړه باندې درس ولولو. زموږ مسؤلیت څه دی؟ موږ د چاپېریال په وړاندې څه مسؤلیت لرو او آیا موږ دغه چاپېریال ککړ وساتو که پاک؟ څوک مسؤله دي د چاپېریال په وړاندې؟ راځو خپل لوست داسې پیلوو چې دغه ژوند او د ژوند چاپېریال یو له بله سره چې لري، اړیکې لري. د موجوداتو ژوند هم دغه شاوخوا چاپېریال باندې اغیزه کوي او تاثیر کوي. د انسانانو ژوند هم په دې چاپېریال باندې اغیزه کوي. د ژوند چاپېریال ته موږ او تاسې باید همیشنۍ پاملرنه ولرو. داسې نه کېږي چې یوازې نن موږ ورته پاملرنه وکړو. موږ باید د چاپېریال ساتلو په برخه کې، د چاپېریال ارزښت او د چاپېریال د اړتیا په برخه کې باید پوره دقت او پاملرنه وکړو او تل یې په نظر کې ونیسو. که دغه چاپېریال پاک ونه ساتل سي نو نه یوازې دا چې موږ ته بلکې دغې ټولې نړۍ ته څه شی پیدا کوي؟ ستونزې پیدا کوي. او همدا ستونزې دي، دغه ټوله نړۍ د چاپېریال له ستونزو سره چې ده مخامخ سوي ده. کومې ستونزې دي چې نړۍ او موږ او تاسې له دې ستونزو سره مخامخ سوي او د دې ستونزو د له منځه وړلو لپاره موږ باید څه وکړو؟ کله چې موږ ګورو دغه د چاپېریال ککړتیا دومره زیاته شوې ده چې موږ نشو کولی په سمه توګه ځینې وختونه لاره وګورو. لکه څنګه چې کله چې دغه ژمی کېږي او دغه تروږمې یا هم دغه وریځې ښکته راځي نو دغه هوا دومره خرابېږي چې هېڅ سړی مخامخ یا هم هغه خپل مسیر نشي کتلی. نو تاسې وګورئ، یا هم دغه په ژمي کې چې بخارۍ دي، ځغال دي او دا شیان استفاده کېږي یا کارول کېږي نو د چاپېریال د ککړتیا باعث ګرځي. د هوا ککړتیا، د اوبو ککړتیا، د نفوس زیاتوالی دا د دې سبب کېږي چې دغو انسانانو ته، حتی څارویو او نباتاتو ته د خوراکي مواد له کمښت سره مخ شي. دغه د چاپېریال ککړتیا د اقلیم د تبدیلېدو یا د اقلیم د تغییر باعث هم ګرځي. دا چې دلته تودوخه وګورئ چې څومره زیاته بدلیږي، را بدلیږي، یعنې چې دغه موسم کې تغییرات راځي، اقلیم کې تغییرات راځي. د هوا ککړتیا نه یوازې دا چې انسانانو ته او د محیط ته، حیواناتو ته او نباتاتو ته ډېره زیاته زیانمنه ده، سره له دې ډېر رنځونه هم پیدا کوي. یعنې ډېر داسې رنځونه دي چې د همدې هوا ککړتیا لامل ګرځي. مثلا تنفسي ستونزې پیدا کوي، د وینې د میکروبونو باعث ګرځي او ځینې حساسیتونه هم پیدا کوي. مثلا فصلي حساسیتونه چې دي، یا هم له خاورو او دوړو سره حساسیتونه چې دي، یا هم ډېر نور حساسیتونه دي چې انسانانو ته ډېر زیات زیان رسوي. نو دلته وګورئ، سره له دې چې هوا او اوبه او دا شیان
د چاپیریال د ککړتیا باعث ګرځي او د چاپیریال د خرابېدو باعث ګرځي. دلته موږ صنعت لرو. صنعت چې کله پرمختګ کوي، دغه د صنعت په پرمختګ سره د ګاز او د لرګیو استفادې سره موږ ته بیا هم چاپیریال زیان رسول کیږي، یعنې زموږ په واسطه چاپیریال ته بیا زیان رسول کیږي. یعنې د ګاز او د لرګیو او د زغالو د سون په خاطر داسې تصفیه‌ایي یا د تصفیې داسې اسانتیاوې نه دي برابرې سوي چې دغه کوم ساختمانونه چې دي، کوم بلډینګونه چې دي، کوم دغه ودانۍ چې دي، دوی له زغالو او یا له د لرګیو څخه چې ګټه اخلي په ژمي کې یا په اوړي کې مثلا نور داسې کارخانې دي، نو دوی داسې تصفیه کن نه لري، نو ځکه د هوا د ککړتیا باعث ګرځي. موږ باید دغه اوبو ته هم پاملرنه وکړو. وګورئ اوبه چې دي یو له حیاتي مادې څخه دي او ډېر زیات اهمیت او ارزښت لري. وایي چې د نړۍ 98 په سلو کې اوبه مالګینې دي او 2 په سلو کې خوږې اوبه دي. نو تاسې وګورئ 2% څومره کمې اوبه دي چې ټوله نړۍ کې څه شی دي، خوږې اوبه دي. او دغه اوبه نه یوازې دا چې یوازې موږ په د څښلو لپاره استفاده کوو یا د څښلو لپاره کار ورڅخه اخلو، بلکې د ژوند په هره برخه کې موږ همدې اوبو ته اړتیا لرو. مینځل، څښل، پاکول، مثلا اوبه کول، نباتات پرې خړوبې کول یا ځمکې پرې خړوبې کول. که دغه اوبه نه وي نو موږ به هیڅکله کومه غله یا کومه دانه ونه لرو. په اوسني مهال کې د اوبو دغه اساسي زیرمې له منځه ځي. موږ دلته بل لامل هم لرو چې د دې چاپیریال د ککړتیا باعث ګرځي. هغه څه ده؟ صنعتي پارکونه دي، کارخانې دي، د نفوس زیاتوالی ده. سره له دې چې دا دي ځینې کسان راځي او دغه د طبیعت هغه ښکلاوې چې دي په طبیعت کې هغه ځایونه چې دي دا له منځه وړي. مثلا څړځایونه دي، ځنګلونه دي، بڼونه دي او هم په همدې شکل سره چمنونه دي. دغه هغه څه دي چې له ګواښ سره مخامخ کیږي، ځکه که اوبه نه وي نو دغه ټول له ګواښ سره مخامخېږي او دغه نشي کولی چې موږ نور بیا ځنګل ولرو، نور بیا شنه واښه او دا ولرو. همدا خبرې دي، همدا د هوا ککړتیا ده چې د باران د کمښت لامل هم کیږي یا د باران د ورښت د کمی سره هم مخامخ کیږي. بل دا چې موږ او تاسې وګورئ چې موږ او تاسې داسې خلک یو چې بده به یې نه ګڼو، خو په ټوله نړۍ کې داسې خلک یو چې د کثافاتو او د فاضله موادو لپاره داسې مناسب ځای نه لرو. هر چېرته چې مو وکتل سي یو انسان موږ نه ګوري او هر چېرته چې مو وکتل سي همدا اوس د سترګو نه پناه یم راځم او کثافات اچوم. خصوصا په نارینه‌وو دې بده نه لګېږي. دغه نارینه خپله د چاپیریال د ککړتیا باعث کیږي. وګورئ ګرانو زده کوونکو، که موږ ښه دقت وکړو خپل چاپیریال ته، نو دا نارینه چې دی له چاپیریال نه سمه ګټه نه اخلي. یعنې هدف مې همغه د خپلو احتیاجاتو رفع کول دي چې نارینه کسان یا نارینه اشخاص دا نه مراعاتوي. یعنې هر چېرته چې ورته اړتیا سوه نور نو همغه چاپیریال چې سړک و، کوڅه وه، سیند و، هر چېرته چې و دوی خپله اړتیا رفع کوي. خو پرته له هغه نه دلته د کثافاتو لپاره او د فاضله موادو لپاره داسې اسانتیاوې نشته چې دغه کثافات په یو ځای کې ټول سي، دا بیا یوړل سي، مثلا ښخ سي یا کوم نور کارونه ورسره وسي. بل لامل چې دی هغه د جنګونو لامل دی. جنګونه هم له نورو عواملو څخه دي چې په چاپیریال باندې ډېره زیاته اغیزه کوي او د چاپیریال د له منځه تللو یا هم د چاپیریال د ککړتیا باعث کیږي. مثلا تاسې وګورئ په جنګونو کې باروت شته، ټانک شته، چاودیدونکي او نه چاودیدونکي توکي شته. دا ټول که په ځنګل ولګېږي، ځنګل اور واخلي، خلاصه ده خبر. که په هوا کې دغه باروت پخش سي نو وګورئ څومره زیاتې ناروغیانې به رامنځته کړي، څومره څاروي به له منځه یوسي. که چاودې او ناچاودې مواد یا توکي وي نو وګورئ څومره کله چې دا چوي او کله چې دا خنثی کېږي یا دغه چوي نو دلته وګورئ ډېر زیاتې ستونزو سره موږ مخامخ کېږو. نو د دې لپاره چې
دغه ټول لاملونه له منځه یوسو او دغه ټول لاملونه لږ تر لږه کم کړو. راځو موږ او تاسې په دې باندې بحث کوو چې د چاپیریال د ښې ساتنې لپاره کومې لارې لرو. آیا موږ د چاپیریال د ښې ساتنې لپاره لارې هم لرو که نه؟ دلته به څو لارې درته وښیم. تاسې وګورئ چې آیا سمې لارې دي که نه. په لومړي قدم کې موږ او تاسې باید هم ځان، کور، کلی، ښار پاک وساتو او په همدې طریقې سره چې ځان ته پاملرنه کوو، د کور چاپیریال ته، د ښوونځي، ښار او کلي چاپیریال ته هم باید پاملرنه وکړو. په دویم قدم کې دغه د چاپیریال د ستونزو په هکله، د ګواښونو په هکله او د اړتیاوو په هکله چې په څه باندې چې موږ پوهیږو نور هم وپوهوو، تر څو دوی له بې پروایي څخه لاس واخلي او که څوک راځي دغه چاپیریال چټلوي نو موږ باید بې توپیره پاتې نه سو. موږ باید راسو او هغه سره خبرې وکړو او د هغه تېروتنه ورته ووایو چې د تا تېروتنه دا ده، دغه دلته مه اچوه، دلته یې واچوه، دغه کار دلته مه کوه، دلته یې وکړه. یعنې دا تېروتنې ته یې پام راوګرځو. او بل دا چې هر څوک چې دی د ټولنې په وړاندې مسؤل دی. که هغه زه یم، ته یې، بل د هر څوک چې ده. مثلا که زه یو څه وخورم او هغه راواخلم او داسې واچوم نو زه وایم زه یو نفر یم، خیر ده. بل هم همدا کار وکړي، بل هم همدا کار وکړي. نو وګورئ که 1000 نفر همدا فکر ولري، 1000 دانې دکانداران یا 50 دانې، 100 دانې، 10 دانې دکانداران دا فکر ولري که زه دغه کثافات راواخلم او په دې ویالې کې یې واچوم نو کومه خبره نه ده، اوبه به یوسي. نو وګورئ چې 10 دکانداران راسي کثافات په دې ویالې کې واچوي نو له دې ویالې به بیا څه شی جوړ. نو له دې خاطره هر څوک چې د ټولنې دی هغه مسؤل دی د چاپیریال په وړاندې. موږ باید په ښوونځیو کې شاګردانو ته هم دا ور زده کړو چې تاسو د محیط په وړاندې یا تاسو د چاپیریال په وړاندې، د چاپیریال د ساتنې په وړاندې کارنده ونډه باید واخلئ. باید فعال واوسئ. خپل کور چاپیریال، د ښوونځي چاپیریال، د ټولګی پاک او سوتره وساتئ تر څو هغوی مسؤلیت پذیر آموخته سي او په دې باندې وپوهیږي چې موږ باید څه ډول کار وکړو. ځوان نسل چې دی دغه ځوان نسل باید د هېواد په سمسورتیا، وده، پرمختګ دې ټولو کې فعاله ونډه واخلي. نیالونه کښېنوي، کار وکړي، خلک وپوهوي او د چاپیریال د ککړتیا د لاملونو د له منځه وړلو لامل واوسي. په ټوله کې که زه ووایم چې دغه هېواد څه دی او موږ څه یو نو دا جمله به وایو چې د هېواد هره برخه د ګډ کور یوه څنډه ده. یعنې دغه هېواد چې ده یو کور دی او دغه ګډ کور دی او موږ چې یو د دې ګډ کور یوه څنډه، یو کونج او یو ځای یو. نو موږ باید د دې کور په پاک ساتنه کې چې وکړو تر خپلې وسې پورې، ان له وسې نه پورته باید کار وکړو. یوازې ښاروالۍ، اداري یا دولتي کارمندان یا ځینې زاړه او سپین ږیري د دې مسؤل نه دي چې موږ ته چاپیریال پاک وساتي. نو په یوه ټکي کې خپل درس راټولومه دا چې که غواړئ چې سالمه او ښایسته ژوند ولرئ چاپیریال پاک وساتئ. د لوست د ښې زده کړې لپاره کتاب PDF ځان ته پیدا کړئ او یو ځلې لوست له مخې نه ولولئ. خپل فکر او خپل اند ما سره په کومنټ کې د چاپیریال په هکله شریک کړئ. تر بیا چې راځم او تاسو ته ښایسته لوست وړاندې کوم، تاسو په پاک څښتن ته لاس سپارم. ښه وخت.